الله الرحمن الرحيم. وقوله ما أعظم شانه ليس من أفعال التعجب لأن ما أفعلا وأفعل به لا يناسب هذا المقام لفساد المعنى. غرض د شارح قاضي په دې حاشیه منهیه سره رد په بعضی شارحینو باندې لږ را مخکې شي نور ملګري به بیا بیخي شاته لاړ شي، بیا موږ ته تکلیفي دا پټه لږ را اوچته کړي، لږ را مخکې کړي، نور ملګري بیا بیخي لرې کېږي، نور چې کوم راځي به شاته بیا که تاسو وایئ چې دا کورونا دی ځان ترې لرې کوي، کورونا نه یم ګورو بدبختانو ولا چې هغه یې لرې کړی وای چې غرض د شارح قاضي د دې حاشیې نه که نه هغه رد دی په بعضي شارحینو باندې. بعضي شارحین د سلم وایي که نه چې دا ما اعظم شانه چې ده دا صیغه د تعجب ده او دا ما اعظم شانه ده. بعضي شارحین وایي چې دا شان منصوب دی، دا شان شی دی منصوب دی او دا صیغه د تعجب ده او دا شانه مفعول به د اعظمه ده. بعضي شارحین دا وایي. د بعضي شارحینو دلیل څه دی؟ هغه دا دی وایي ځکه ما اعظم شانه دا په وزن د ما افعله ده وکنه، دا شانه دا هو ضمیر مفعول به دی د افعله کنه، او کوم لفظ چې په وزن د ما افعله وي هغه صيغه د تعجبي، نو ما اعظم شانه صيغه د تعجب ده. ښکاره خبره ده کنه. دا د بعضي شارحینو دلیل دی. شارح قاضي ور باندې رد کوي چې نه، کدا چیرته صيغه د تعجب شي نو بیا به لازم شي استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه، بیا به دا خبره راشي کنه چې د عظمت شان د الله تعالی مستفاد من الغیر ده. څه معنی؟ یعنی غیر د الله تعالی د شان عظیم ګرځولې ده، دا معنی غیر د الله تعالی د شان عظیم ګرځولې او دا معنی فاصله ده کنه. ده عظمت شان د الله تعالی ذاتی ده او که مستفاد من الغیر ده ذاتی ده کنه. نو استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه دا خو ښکاره خبر ده چې باطل نه، ولې ځکه دا مستلزم د احتیاج د الله تعالی لره او احتیاج علامه د امکان ده او ذات د باری تعالی ممکن نه بلکې واجب ده. اوس دا خبره چې دا صيغه د تعجب شي نو بیا به څنګه لازم شي استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه؟ وای دا سي په صيغه د تعجب کې نحات درې ډلې دي. څو ډلې دي؟ یو د امام سیبوی رایه ده، یو د اخفش رایه ده، یو د فرار رایه ده. امام سیبوی داسې ترکیب کوي د دې ما افعله، وای دا ما چې دا موصوفه ده دا عبارت ده د شیئون نکره نه او صفت به ورته راوباسي، تخصیص شوی دی په صفت مقدره سره، نو دا مبتدا دا ما او افعله چې دا خبر، نو داسې بشي ما اعظم شانه څه معنی؟ شیء عظیم، عظیمون به راوباسي چې توصیف د دې شیئون به خامخا په عظیمون سره کې، ولې دې لپاره چې د ابتدائیت صحیح شي کنه، ځکه د شیئون خو بیا ابتدائیت نه صحیح کېږي ځکه مبتدا به خامخا یا معرفه وي یا به نکره مخصصه وي. نو امام سیبوی وایي چې دا کلمه د ما چې دا موصوفه ده عبارت د شیئون منکره نه توصیف شوی دی په وصف مقدره سره او د اعظم شانه یې خبر ده، نو داسې به شي شیء عظیم اعظم شانه، یو شی عظیمه ده چې د الله تعالی شان لوړ کړی دی، چې د الله تعالی شان لوړ کړی دی. هغه د استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه راغله کنه نغله. او د امام اخفش رایه هغه شرح کې دواړو ته سیبوی نسبت کړي نه، د امام سیبوی رایه ده چې دا ما موصوفه ده، د اخفش رایه ده چې دا موصوله ده. د اخفش رایه ده چې دا نو دا ما په معنا د الذي سره ده او د اعظم شانه چې نه دا صله ده، موصول سره د صلې نه مبتدا خبر مقدر ده، نو داسې بشي ما اعظم شانه الذي اعظم شانه هغه شی چې د الله شان لوړ کړی دی شیء عظیم، شی عظیمه ده. نو بهرحال معلومه شو کنه استفاده د عظمت شان د الله تعالی د چانه دا هغه شی چې د الله شان لوړ کړی دی، نو خدا معنی چې عظمت شان د الله تعالی د غیر نه دی کنه. پوهیږئ خیره. او دریم قول د امام فرا ده، فرا وایي چې دا کلمه د ما استفهامیه ده، فرا وایي چې کلمه د ما چیه ده؟ استفهامیه ده، په معنا د ایو شیء سره دا مبتدا اعظم شانه یې خبر، ایو شیء اعظم شانه کوم یو شی د الله تعالی شان لوړ کړی دی، نو جواب محذوف دی شیء عظیم اعظم شانه، یو شی عظیمه چې د الله تعالی شان لوړ کړی دی. نو بهرحال هر رقم ترکیبی چې وکړي که د امام سیبوی که د امام اخفش او که د امام فرا، استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه لازمي که نه لازمي؟
لازمیږي. نو ځکه شارح قاضي وایي چې دا صيغه د تعجب نه ده. پوهېږې له خیره؟ ها بیا ور باندې اشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب دا ما اعظم شانه دا د صيغه د تعجب شي، خو صيغه د تعجب چې دی هغه خو اوس د دې خپل معنا نه وتلی دي کنه، هغه خو اوس په معنا د انشاء د تعجب سره دی. ښه په معنا د چا سره دی؟ یعنی دا جعل د جاهل پکې نه دی معتبر چې ما اعظم شانه یو شی چې د الله تعالی شان لوړ کړی دی، نه نه نه، بلکې څه لوړ دی شان د الله، دا معنا څه لوړ دی. جامع مبنی هم لیکلی دي، مختصر المعنی هم لیکلی دي چې صيغې د تعجب چې دي دا د خپل معنا نه نقل شوي دي. کم ته نقل شوي دي؟ انشاء د تعجب ته. نو ما اعظم شانه که صيغه د تعجب هم شي داسې معنا یې څوک نه کوي چې یو شی عظیمه د الله تعالی شان لوړ کړی دی، یا هغه شی چې د الله شان لوړ کړی دی شی عظیمه دی، یا کوم شي د الله شان لوړ کړی دی. نه، د دې معنا چې انشاء د تعجب ده، څه لوړ دی شان د الله، څه لوړ دی شان د الله. نو خو چې د خپل معنا اصلي نه نقل شو انشاء د تعجب ته، خو استعمال صحیح شو کنه، استفاده د عظمت شان د الله تعالی د غیر نه راغله. په ایمان پوهېږي؟ نو ته به جواب وکړې چې مولا صاحب دا زه هم منم چې صيغه د تعجب چې دا د معنا اصلي نه نقل شوي دي انشاء د تعجب ته، ترکیب یې همغسې کېږي، خو معنا یې چې د معنا انشاء د تعجب ده. خو بیا وهم خو پکې د غلطې معنا شته که نشته؟ وهم خو شته که نه؟ دا ما اعظم شانه اگر که دا اوس نقل شوي انشاء د تعجب ته، خو بیا هم د اصل معنا په اعتبار سره خو معنا غلطه ده که نه ده؟ نو د الله تعالی په شان کې داسې لفظ استعمالول چې معنا یې غلطه وي هغه هم نه دی صحیح، او داسې لفظ چې وهم پکې د غلطې معنا یي هغه هم نه دی صحیح. نو وهم خو پکې د غلطې معنا شته که نه؟ پوهېږې له خیره؟ وهم خو ذهاب کوي که نه هغه اصلي معنا ته، وهم خو ذهاب کوي چا ته؟ اصلي معنا ته. نو ځکه دا صيغه د تعجب نه ده. په دې باندې ورسېږو انشاءالله. نو شارح قاضي رد وکړو. ته راځه دی وایي وقوله دا قول د مصنف چې ما اعظم شانه، دا بعضي شارحین ما اعظم شانه وایي، دې ته متوجه اوسئ. د بعضي شارحینو په نسبت باندې دا شان شی وي دا به منصوب وي، او د شارح قاضي په نسبت باندې به دا مرفوع وي. شی به وي ما اعظم شانه مرفوع وي. په دې فرق باندې به پوه شئ انشاءالله. وقوله دا قول د ماتن چې ما اعظم شانه ليس من افعال تعجبه، دا د افعال تعجب نه دی، لان ما افعل وافعل به، ځکه ما افعل او افعل به ما ته وګوره دا افعل به چې کنه دا دویمه صيغه د تعجب ده. د تعجب څو صيغې دي؟ دوه صيغې دي کنه، کافیه شر جامع مبني کې ویلې دي کنه. دا ما فعل په ترکیب باندې خو پوه شوي. دا فعل به ترکیب کې د امام سیبوی او د امام اخفش اختلاف دی. امام اخفش وایي دا بعد دغه مدخول د دې بعد چې دی کنه دا مفعول به د افعل ده، دا مفعول به د چا ده؟ د افعل ده. نو داسې شوی دلته به داسې وایي کنه اعظم به ما اعظم شانه واعظم به، داسې به وایي کنه. نو اعظم به څه معنی چې دا ها ضمیر مفعول به شو، صیر شانه ذا عظمت، وګرځوه ای مخاطبه شان د الله تعالی ذا عظمت، وګرځوه ای مخاطبه شان د الله تعالی عظمت والا. ذا عظمت څه معنی؟ عظمت والا. ټیک. او امام سیبوی وایي چې نه دا با زائد ده، او دا هی ضمیر چې دا فاعل دی د وکفا به په شان ته، د چا په شان ته؟ وکفا به په شان ته. نو خدا اعظم چې دا صيغه د امر د امام سیبوی وي، خو معنی د فعل ماضی ده، معنی د چا ده؟ د فعل ماضی ده. نو اعظم به څه معنی؟ صار شانه ذا عظمت، ګرځیدل شان د الله تعالی عظمت والا. نو بهرحال په دغه ځای کې د اعظم به استعمال هم نه دی صحیح، په دغه ځای کې د اعظم به استعمال هم نه دی صحیح. ولې؟ ځکه د اعظم به استعمال کې دا معلومی د دینه دا معلومیږي، د دینه معلومیږي حدوث د عظمت شان د الله تعالی، چې عظمت شان د الله تعالی چې دی حادث دی. ولې؟ صیر وګرځوه ای مخاطبه شان د الله تعالی ذا عظمتن، یا صار شانه ذا عظمتن، یعنی دا معنی مخکې نه و عظیم شان، اوس عظیم شان شو. نو حدوث د عظمت شان د الله تعالی معلومی که نه معلومیږي؟ ټیک دی که نه؟ نو دلته د افعل به استعمال هم نه دی صحیح. خو ګوره دا یاد ساتئ د اصل معنا په اعتبار سره استعمال نه دی صحیح. اوس خو دا صيغه د تعجب دی که نه، دا خو اوس وتلی ده که نه د خپل اصلي معنا نه، په معنا د چا سره ده؟ انشاء د تعجب سره. یعنی څه لوړ دی شان د الله تعالی، څه عظیم دی شان د الله تعالی. نو ګوره د دې معنا منقول الیه په اعتبار سره استعمال صحیح دی، خو بیا هم وهم خو پکې د غلطې معنا شته که نشته؟ اصل معنا خو غلطه ده که نه؟ مولا صاحب پوهېږي؟ نو ځکه دلته د افعل به استعمال هم نه دی صحیح. سر دې په خلاص و انشاءالله.
لان ما افعله وافعل به لا يناسب هذا المقام، د دې مقام سره مناسب نه دي. مناسب یې ونه ویلې، صحیح ونه ویلې چې نه دي صحیح، ځکه د معنا منقول الیه په اعتبار سره خو صحیح دي کنه، او چونکې وهم پکې د غلطي معنا دی کنه، نو ځکه لا يناسب ویلې. ولې نه دی مقام لفساد المعنى، ځکه معنا چیرې ده فاسده ګرځي. ها شارح قاضي خورد وکړه کنه په بعضي شارحینو باندې، نو خچ دا صيغه د تعجب نه ده، نو مامات شي ده بل استفهام، بلکې شي نه دا استفهام دی. نو چې استفهام شنو سره شه، نو دا ما چې د ما استفهامیه حرفیه ده، دا یاد ساتئ. د شارح قاضي په نسبت باندې دا ما کومه ما ده استفهامیه حرفیه ده، او شانه ده مرفوع ده فاعل اعظم ده. وګوره دا یاد ساتئ. د ما څو اقسام دي؟ مشهور لس اقسام دي. ښه د ما مشهور څو اقسام دي؟ څلور اقسام چې دا د ما حرفي دي، او شپږ اقسام چې دا د ما اسمی دي. ما حرفیه څلور اقسام: ما زائده، ما کافه، نافیه، مستریه. صحیح ده؟ ښه شپږ اقسام د ما اسمی: موصوله، موصوفه، شرطیه، صفتیه، تامه، استفهامیه او استفهامیه. لس پوره شو. نو ګوره دا یاد ساتئ، دا ما استفهامیه دا ما اسمیه وی. ګوره دا ما استفهامیه کومه مای ما اسمیه وی، خو دلته کندی ملاوی دغه ځای کې چې دا ما استفهامیه ده خو حرفیه ده، شاذ او نادر کله کله د سیم راځي. نو د کندی نه معلومیږي په دغه ځای کې چې یو لسم قسم د ما هم شته، ما استفهامیه حرفیه. زبش ان شاء الله متول تلخیص مختصر کې ویلي کنه: وعلم من البيان ما لم نعلم، الحمدلله على ما انعم، چې دا ما کومه ما ده، دلته دا بحث راځي. نو دا یو لسم قسم یاد ساتي، دا د کندی نه معلومیږي. د خو د خو فقط ویل استفهام ده کنه، نو دینه معلومیږي چې ما استفهامیه ده کنه، او کندی په تصریح کړی دا و استفهامیه حرفیه ده. حالانکه د نحوی په کتابونو کې ما استفهامیه منګه په ما اسمیه کې حسابو. دا نقطه بزش ان شاء الله دا به ذهن کې کینی. نو دا یو لسم قسم شوخه. صحیح ده؟ بل استفهام، بلکې دا شی نه استفهام ده. اوس اشکال پیدا کیږي شارح قاضي باندې چې و مناسب دلته خود صيغه د استفهام استعمال هم نه دی. استفهام خو الته کیږي چې کله د متکلم شک وی کنه، تردد وی، نو بیا خود دې دا معنا شو چې دا صيغه د استفهام شو. دا معنا شو چې د ماتن چې نه کنه په عظمت شان د الله تعالی کې شک او تردد دی، نو ځکه پوښتنه کوي، ځکه پوښتنه کوي. نو دی وینا وقد يستفاد التعجب من الاستفهام، وکله کله استفاده کیږي تعجب د استفهام نه. نو حاصل د جواب څه شو؟ دا صيغه د استفهام ده خو معنی د تعجب ده. معنی د چا ده؟ د تعجب ده. پوه شو ورباندې؟ صيغه د استفهام ده خو معنی د چا ده؟ د تعجب ده. نحو ګوره ورته ما ادراک ما یوم الدین، دا صيغه د استفهام ده، دا صيغه ده استفهام ده خو معنی د چا ده؟ د تعجب ده. ځکه استفهام معنی دلته نه صحیح کیږي. استفهام خو بیا دا مطلب شوی چې الله پاک د نبی اسلام نه پوښتنه کوي د هغه امور مبارکه کوم چې د قیامت په ورځ باندې واقع کیږي. داس بیا دا معنی ته څه شي خبر کړي په هغه امور باندې کوم چې د قیامت په ورځ باندې واقع کیږي. نو الله پاک د نبی اسلام نه پوښتنه کوي چې تا ته چا خبر درکو د هغه امور مبارکه کوم چې د قیامت په ورځ باندې، نو دا معنی دلته صحیح کیږي نه. نو ځکه صيغه د استفهام د خو معنی د چا ده؟ د تعجب ده. نو دا نظیر شو ښا چې صيغه د استفهامي او معنی د چای د تعجبي. په دې باندې ورسېد ان شاء الله. دلته اشکال پیدا کیږي په دې مادرا کما یوم الدین باندې. یو اشکال خدا دی کنه چې دلته خو معنی د تعجب هم نه صحیح کیږي. ولې؟ ځکه تعجب کله کیږي چې کله متعجبه د متعجب منه د ادراک نه عاجز وي، چې کله متعجبه د متعجب منه د ادراک نه عاجز وي. مثلا ډېرې اوبه راغلي دي، باران شو، سر و بر درته د دې اوبو معلوم نه وي که نه، د متعجب منه د ادراک نه عاجز وي، نو چې کې تعجب کوي، چې کې تعجب کوي. او دلته د تعجب معنا صحیح کېږي په آیت کریمه کې. ولې الله پاک د هغه امور مبارکې چې د قیامت په ورځ باندې واقع کېږي د هغې د ادراک نه عاجز دی؟ نه. نو ته به جواب وکړې چې مولا صاحبې دلته تعجب په معنا د تعجیب سره ده. دلته تعجب په معنا د چا سره ده؟ تعجب معنا په خپل باندې تعجب کول او تعجیب معنا بل په تعجب کې اچول. الله پاک تعجب نه کوي، ما او تا په تعجب کې اچي د هغه امور مبارکې کوم چې د قیامت په ورځ باندې واقع کېدونکي دي. په ایمان پې پوه شوې؟ ما ته وګورئ
شارح قاضي باندې دلته اعتراض پیدا کیږي چې ستاسو شرح هم کړی دی. هغه اعتراض دا دی چې مولا صاحب ستا مسلک او د بعضي شارحینو مسلک خو یو شو. بعضي شارحین وایي چې دا صيغه د تعجب ده، نو صيغه د تعجب خو انشاء د تعجب ته نقل شوي دي، خو ته وایي چې وهم پکې د نقصان او د غلطې معنا شته که نه، چې هغه د اصل معنا په اعتبار سره ده. نو دغسې خو ستا په مسلک کې هم دا شی دی که نه، ته وایې چې صيغه د استفهام ده خو په معنا د تعجب سره ده، نو چې په معنا د تعجب سره شوه نو صيغه خو د استفهام ده، نو بیا وهم خو پکې د غلطې معنا شته که نه چې هغه استفهام دی. یو شی شو که نه شو؟ ستا په دې قول کې وهم د غلطې معنا شته، د نقصان شته، د بعضي شارحینو په دې قول کې وهم د غلطې معنا شته، وهم د نقصان شته دی. نو ستا مسلک څنګه راجح شو په بعضي شارحینو باندې؟ پوهېږي انشاءالله؟ نو ته به جواب وکړې چې نقصان د شارح قاضي په قول کې هم شته، نقصان د بعضي شارحینو په قول کې هم شته، خو د بعضي شارحینو په قول کې چې نقصان دی، هغه نقصان چې دی ذات د الله تعالی ته راجع کېږي. ولی بیا دا معنا شو کنه ما اعظم شانه چې اصلي معنا یې کې دا معنا یو شی عظیمه د الله تعالی شان لوړ کړی دی، نو نقصان چا ته راجع شو؟ ذات د الله تعالی ته کنه. او د شارح قاضي په قول کې چې کوم نقصان دی هغه په خپله شارح قاضي ته راجع کېږي، او شارح قاضي بنده ده، بنده کې خو نقصان راتلل امکان لري که نه لري؟ ولې خو دا معنا به شي که دا صيغه د استفهام شي، معنا هم د استفهام شي، وهم د غلط او د نقصان به پکې راشي چې د شارح چې د مصنف نعوذ بالله شک دی په عظمت شان د الله تعالی کې، نو خو دا نقصان چا ته راجع کېږي؟ مصنف. نو مصنف خو بنده دی، بنده کې خو د نقصان راتلل چی دي؟ امکان لري. ولې په دا میلیاردونو کافران نشته؟ نو ځکه بیا هم د شارح قاضي مسلک غوره دی په چا باندې؟ بعضې شارحینو باندې. په دې باندې ورسېدې. یو بل اشکال پیدا کیږي شارح قاضي باندې چې ته خو هغې خبرې ته راغلې د کومې خبرې نه چې د فرار وکړه، ته خو د تعجب نه فرار کوې که نه؟ تا په بعضې شارحینو باندې رد وکړه که ونه کړه؟ و ملا صاحب پوهېږي که نه؟ تا په بعضې شارحینو باندې رد وکړه که ونه کړه چې دا صيغه د تعجب نه ده، او اوس وایي چې استفهام دی خو معنا یې د چا ده؟ نو د تعجب نه خو تا تېښته کوله، او اوس راغلی قرار دی وکړه په چا باندې؟ په تعجب کې. پوهېږي اعتراض باندې؟ نو ته به جواب وکړې چې مولا صاحب تعجب دوه قسمه دی، یو هغه تعجب دی چې د صيغې د استفهام نه معلومیږي، هغه پروا نه کوي دلته، ټیک، او بل هغه تعجب دی چې هغه د صيغې د تعجب نه معلومیږي، هغه دلته نه دی صحیح. ولې؟ ځکه کوم تعجب چې د صيغې د تعجب نه معلومیږي هغې که وهم د غلطې معنا شته که نشته چې هغه استفاده د عظمت شان د الله تعالی ده، د چا نه؟ د غیر نه. د لفظي ترکیب په اعتبار سره د هغې معنا غلطه کېږي که نه غلطه کېږي؟ پوه شول خیره؟ نو ځکه هغه تعجب چې د استفهام نه معلومیږي هغه پروا نه کوي، هغه تعجب چې د صيغې د تعجب نه معلومیږي هغه دلته نه دی صحیح. په ایمان و شرح صدر پې وشو انشاءالله. نحو ما ادراک. نو فاعتباره، نو اعتبار د تعجب، نو فاعتباره اعتبار د قول د مصنف چې بعض شانه من افعال التعجب ليس بشيء، دا ليس بشيء دی. په دې باندې ورسېدې. خراشه متن تراشه سبحانه. نو د شارح قاضي په نسبت باندې دا عبارت څنګه شابه سي؟ ما اعظم شانه. او د بعضي شارحینو په نسبت باندې شانه. فرق باندې خو پوه شو انشاءالله. او د شارح قاضي په نسبت باندې دا ما استفهامیه حرفیه کندیه په تصریح کړی ده، کندیه ور باندې تصریح کړی ده. سبحانه ما اعظم شانه. لا يحد قوله، دا قول د ماتن چې لا يحد. شارح قاضي وی ويحتمل ان يكون وصفا مبينا. غرض د شارح قاضي په دې يحتملو سره هغه دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض دی چې لا يحد یو جمله ده، ما اعظم شانه دا بل جمله ده. یو جمله چې کله رسو د بلې جملې نه راشي او د دې دوه جملو ترمن مناسبت هم وي، نو دا دویمه جمله په اولي جملې باندې عطف کیږي. دلته د لا يحد او د ما اعظم شانه ترمن مناسبت شته. ولې؟ ځکه دا دواړه ادا د حمد ده کنه، دا دواړه جملې د څه لپاره راوړل شوي؟ د ادا د حمد لپاره. نو باید چې لا يحد عطف شوی و په چا باندې؟ ما اعظم شانه باندې. ولا يحد باید ویل شوی وي. ویږي انشاءالله. نو شارح قاضي جواب کوي يحتمل ان يكون. حاصل د جواب دا دی چې کله یو جمله په بلې جملې باندې عطف کیږي مناسبت پکار دی په مابین د دې جملتینو کې، خو مغایرت هم من وجهین پکار دی. من وجهین مغایرت هم ورلره پکار ده. او دلته د لا يحد او د دې ما اعظم شانه ترمن من وجهین هم مغایرت نسته. ولی؟ ځکه دغه لا يحد جمله د حال واقع ده د چا نه؟ د شان نه. دا لا يحد جمله چی واقع ده؟ حال واقع ده د شان نه. په حال کون د دې شان کې لا يحد ورسېدی.
او جمله حالیه چې نه کنه په بل ذل حال باندې حمل کیږي هغه جمله چې حال واقع شي هغه په هغه جملې باندې په کومه جمله کې چې ذل حال ذکر وي باقي باندې عطف کیږي دا عطف کیږي کنه پوهیږي ان شاء الله. خو ګوره نو دی وی کنه ويحتمل احتمال لري دا قول چې لا يحد ان يكون وصفا مبينا. وصف مبين نه مراد هغه حال دی. دلته چې مراد ده خود دغه خبره چې شارح قاضي په يحتملو سره ذکر کړه. په چا سره ذکر کړه؟ ولی ځکه دلته دوه احتمال نور هم دي. یو احتمال دا دی چې لا يحد د شانه د دې ضمیر نه حال سي، د شان نه بلکې د چا نه د دې ضمیر نه حال سي. او بل احتمال دا چې دا جمله مستانفه شي، دا واقع شي په جواب د سوال د سائل کې. سائل سوال کوي چې د عظمت شان د الله تعالی په کومه مرتبه کې د ماتنه چې ته په تعجب کې اچولې، نو دی وی چې لا يحد په داسې مرتبه کې دا چې حد او تعریف کولی نشي کېدل. پوه شو باندې. نو دوه احتمال پکې نورم شته کنه، نو ځکه دغه احتمال په يحتملو سره ذکر کو. يحتمل احتمال لري دا قول د ماتن چې لا يحد ان يكون وصفا چې دا شي وصفا شي. شارح سوی مبینا، دا مبینا چې دا د فدی و اعتراض دی. ما ته وګوره حاصل له اعتراض او مولا صاحب دا ته څه غړي وړي وي ته وای چې لا يحد کې احتمال شته چې دا وصف شي د شان د پاره. د شان د پاره دا څنګه وصف کېدلی شي؟ شان خو مضاف دی ضمیر ته او مضاف الی المعرفه دا معرفه وي، نو شان چې دا خو معرفه ده او جمله چې کنه دا په قوت ده، په حکم د نکره کې ده. لا يحد جمله ده کنه، جمله خو په حکم د نکره کې ده، جمله په قوت د نکره کې ده. نو جمله چې دا د معرفي د لپاره صفت واقع کېدلی شي نه، ځکه د موصوف صفت تر من خو په تعریف او تنکیر کې مطابقت څه شی دی؟ ضروري دی. ولی د موصوف او د صفت مصداق یو دی کنه، نو یو شی هم معرفه هم نکره کېدی شي نه. پوهیږي؟ نو دی جواب کې چې نه وصفا مبینا سره نو حاصل د جواب دا چې مړه دلته د وصف نه وصف نحوی نه دی مراد، وصف لغوي مراد دی. وصف لغوي حال تم شامل له، خبر تم شامل له، او وصف نحوی تم شامل له. ٹھیک دی کنه؟ دا وصف دی چې بیانون کې دی د کیفیت د شان. د چا بیان کوي؟ د کیفیت د شان. او دا حالم کوي که نه کوي؟ حالم چې کیفیت د شان بیانې که نه بیانې. نو بهرحال د وصف نه دلته کوم وصف مراد ده؟ وصف لغوي. دغه وصف لغوي دلته په ضمن ده حال کې ده. دا وصف لغوي دلته په ضمن ده ځکه چې وصف لغوي خبر تم شامل له، حال تم شامل له، صفت تم شامل له، خو دلته په ضمن د چا کې ده؟ د حال کې ده. په دې باندې ورسېد ان شاء الله. خبره تراشه جمله په حکم د نکره کې ده. ولی عین نکره ولی نه ده، په حکم د نکره کې ولی ده. عین نکره خو ځکه نه ځکه معرفه او نکره چې د اقسام د اسم دي، او جمله چې ده لفظ مرکب ده او اسم مفردی کنه، نو ځکه عین نکره نه ده. په حکم د نکره کې ده. ولی لکه څنګه چې دلالت کوي نکره په فرد مجهول باندې، دغه شان جمله هم دلالت کوي په نسبت مجهوله باندې. رجل نکره ده په فرد مجهول دلالت کوي، دا یا دا یا دا. ضرب زیدون جمله ده، دا دلالت کوي په ضرب زیدین باندې. ضرب زیدین چې دا یو نسبت مجهوله ده. وهل د زید، وهل د زید کوم وهل؟ ټوپک والا، لاس والا، یو ډب والا، درې ډبونو والا، پنځه ډبونو والا. نو ځکه په حکم د چا کې ده؟ نکره کې ده. ایمان په پوه شوي؟ دلته دی وی کنه متوجی شي. ګوره دلته دی وی دا قول د دې ماتن چې لا يحد احتمال لري چې دا د وصف شي او داسې وصف شي چې هغه مبین د چاوي د کیفیت د شانی. ما ته وګوره نو د دې حاصل خدا دی چې لا يحد چې دا حال نه کنه، دا څه دی؟ حال نه. نو حال څه د پر راځي؟ حال خو بیان د هيئت د چا کوي؟ د فاعل یا د مفعول به کوي. نو دا شان فاعل لازمه دی کنه، نو دا حال مبین د عظمت د شان دی او که د شان دی؟ د شان دی که د عظمت د شان دی؟ تعریف د حال نه څه معلومیږي؟ حال څه ته وایي؟ چې بیان د هيئت د فاعل یا د مفعول به کوي. شان دلته فاعل لازمه دی کنه، نو دا لا يحد چې دا بیان د چا کوي؟ عظمت د شان کوي که د نفس شان کوي؟ باید چې د عظمت د شانو کی کنه، ځکه دا هيئت د فاعل بیانوي. ته به یو مولا خو کیفیت ویلې، خدا کیفیت د شان عظمت د شان دی کنه.
دا کیفیت د شان څه شی دی؟ عظمت ته شان دی، او دا عظمت باندې عظمت دلالت کوي همدا عامل دی که نه، همدا شی دی عامل دی. په ایمان پې پوه شوې. راشه دې قول حاشیې منهیې ته. حاشیه منهیه کې همدا مبینا کې چې کوم اعتراض او جواب موږ وکړه که نه همدغه کوي. قوله دا قول شارح چې يحتمل احتمال لري ان يكون وصفا وليس المراد بالوصف، ومراد د وصف نه الوصف الترکیبي نه د وصف نحوي، مراد د وصف د وصف نحوي نه ده، لأن الجمله چې لا يحد دا په حکم د نکره کې ده، او وشان من حيث انه مضاف، شان د دې وجه نه چې دا مضاف ته اله ضمیر ته معرفت دا شی ده، دا دغه نه صفت واقع کېدای شي نه، بل المراد دا د شارح قاضي الوصف المعنوي. څه شی ده؟ وصف معنوي، وصف لغوي. هغه وصف معنوي الشامل للحال والنعت چې هغه شامل له حال هم ته صفت ته هم وغيرهما خبر ته هم. ټیک دی کنه؟ کما اشیره لکه یې اشاره کړی شوې ده الیه چاته د مراد الوصف المعنوي ته بقوله په دې قول د شارح قاضي سره چې مبینا یې ویلې کنه چې وصف معنوي مبینا لکیفیت شان په دې نه معلومي کنه معلومي چې وصف المعنوي ده یې ورسېدي. ولم يقل حالا صریحا نه ما ته ګور دا د فدی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده کنه شارح قاضي د سویلې چې دغه قول چې لا يحد احتمال لري چې دا د وصف مبین د کیفیت د شان سي او مراد د دینه حال لیکنه. نو معترض وي چې مناسب دا دومره وګدا قصه دی ولې وکوله خو د قصه دی ویلې چې يحتمل ان يكون حالا احتمال لري چې دا شي حال شي. نو دې جواب کې چې مولا سمه حال خو دوه قسمه ده، یو حال مؤکده ده او بل حال منتقله ده. حال مؤکده هغه حال ته وایي چې د انفکاک د ذل حال نه کیږي غالبا، لکه زید ابوک عطوفا دا نرمي چې په خپل اولاد باندې د پلار نه د دې انفکاک کیږي غالبا نه کیږي. او بل حال منتقله ده، حال منتقله هغه حال ته وایي چې غالبا د غیر انفکاک د ذل حال نه کیږي. پوهیږئ خیره. نو په حال منتقله کې دا خبره ده چې دا قید وي د عامل د ذل حال. حال منتقله قید وي د چا؟ د عامل د ذل حال. نو دلته چې حال ذل حال څه شی دی؟ شانه دی، عامل اعظمه ده. نو بیا به دا معنا شولې که حال باندې تصریح کړی وای کنه بیا به دا معنا شوه ځکه وهم به ذهاب دي ته کو چې ولا د حال به مراد څه شي؟ حال منتقله شي کنه نو بیا به واهم دا وهم کو چې ولا عظمت شان د الله تعالی چې دا مقید دی تر وخت د عدم تحدید پورې، تر وخت د چا پورې؟ او حالانکه عظمت شان د الله تعالی مطلقاً دی. په دې ورسېږي نو ځکه حالا صریحا ونه ویلې وملا سې پوهېږي. ولم يقل ونه ویلې حالا صریحا شارح لأنه ځکه دا حالا صریحا یوهم وهم پیدا کوي لاختصاص عظمت شانه د اختصاص عظمت شان د الله تعالی به حال دون حال و بزمان دون زمان نه حال او حال او زمان یو شی دی یو شی دی. ولئذ الغالب في الاحوال ځکه غالب په احوالو کې ما هغه حال لا ينتقل چې هغه انتقال کیږي عن صاحبه د صاحب حال وما يتجدد او هغه حال چې هغه متجدد وي چې هغه شی وي یعنی انفکاک کیږي د چانه چې انفکاک کیږي خو متجدد شو کنه یې پوهیږي ور باندې سر په خلاص شو بس ته کنه.